ورته سره روغون شوي ملګری یې د خپل خو راغونډی دی په دغه وطن دی چې کوم جنګ شوي دی چې کوم مرګونه شوي دي دغه د بند کولی یک ایوال یاردو د دوسرو چګول دي د دوست په ذریعه بوده کېږي دوست که خپل خورې سره مینه لرستی دوست که خپل ځانونه پېژندستی دوست که خپل وطن پېژندستی دوست یې د خپلې خورې د خپل وطن د عزت د پوره د تقدس د پوره رچک شستی دا ملګري شور مه کستی چې کښېنستی نه ده چا کېږي کښېنستی توسې نن زه یو غږ کومه په ټولو پښتنو یې کومه ای پښتون کامه دا د عارف وینه توی ده که د خړکمر وینه توی شوې که د ارمنداني وینه توی شوې که د درېیم جون 2018 کې په واڼه کښې وینه توی شولې دا وینه په کوم خاطر تویه شوې دي دغې ظالمانو دغې جابرانو د سوات خوندې منځو ته کنځلې کولې ده د باجوړ خوندې منځو ته کنځلې کولې ده د پېښور خوندې منځو ته کنځلې کولې ده د اورکزۍ ایجنسي د کورم د خیبر د وزیرستان داسې نور چې څومره تر کویټه پوره پښتانه پراته دي په چیک پوسټونه یې د دوی خوندې منځو ته کنځلې کولې دغو خلکو هغه خوندې منځې خپلې خوندې منځې شمېر کړلې او د هغې په ننګ راووتل ای پښتون کامه ستا نه تپوس کو ده د خپل چا چې ننګ در باندې کړی دی هغې سره څو فیصده ولاړ دي نه دلته یعنې زه رښتیا درته وایم دا ظالم دا جابر دا زمون په مرګونو باندې قاتل خو به جوړ شي فاتح نشي جوړېدلی دا د ځان سره ولیکي چې نشي پښتونخوا فتح کولی خو دا د ډېرې ټرایې وکړلې دا غرونه دا وطنونه دا زمونږ د پښتنو دي ډېر زورور راغلي دي مونږ یې کمزوري شمارولو ځان یې طاقتور شمارولو نن د وزیرستان په غرونه کې نن د فاټال پښتونخوا په غرونه کې همدا کمزوري پښتانه اوسېږي چې ځان ته زورور ملل نن نشته دی داسې به سبا دا هم نه وي دا خلک به په خپله خاوره موجود وي ټول پښتون قام ته دا خبره کوو د عارف وزیر جنازه به په واڼه کښې هم کېږي مونږ به د خپل قام ته یو فاینل خبره کوو یو خبره به ورته ږدو یو فیصله کول دي یو عزم کول دي یو وعده کول دي زما سره نه د بل سره نه د دغې خپلې خاورې سره چې په دې خاوره باندې دا د بېوسۍ مرګونه مونږ منو که نه یې منو او که نه یې منو بیا هر هغه سړی چې دې خاوره ته جنګ راوړي یا چې څوک جنګ راوړي د هغه ملګرتیا کوي په خپله خاوره پرېږدئ که نه یې پرېږدئ د دغې دپاره چې قرباني راځي قرباني ته تیار یې که نه دا تیاري چې ده صرف پیسې اوازونه ورکوي دا به په ده باندې د ده د دغې ځای نه په شاخ ذریعه جوړېږي ملګرو خبره ورته نه رالنډوم یې د جنازې وخت هم پوره کېږي او موږ په خپل منځ کې په داسې حالات کې سره راغلي یو چې یو په یو ځای بل په بل ځای دلته سره راټول یو موږ به یو خبره یو مشوره په خپل منځ کې سره کوو بیا به دا خپل ننګیالي کام ته دا کام د ننګه نه دی هسې د ظالم او د جابر دا سوچ تېر شوی دی دا منو په دې خاوره د ظلم او جبر چې څومره هم شکلونه دي مای فوجه موږ پېژنو دا ټول ستا شکلونه دي دا ټول ستا خلک دي دا ټول تا جوړ کړي دي دا ټول تربیت تا ورکړی دی د دغې ټرینینګونه تا کړي دي هر شی تا کړي دي دلته خبره هم دا روانه ده چې ګوټ طالبان دي یا پلانکي دي پلانکي دغې وویښتو ګوټ طالبان هم په دې خاوره باندې هر وسلوال ګروپ د دغې ریاستي ادارو پیداوار دی په کوم شکل چې راځومي موږ خپل دښمن پېژنو دلته چې څومره هم ولسونه راغلي دي صرف جنازه نه یو پیغام به هم ځان سره وړو دا پیغام د خپلې خاورې دی عارف وینا چا پټای نه و ځینې نیولی
د عارف خپل په کور شه څوک نیسي پس نه و عارف ته څوک په چیک پوسټ نشول ورچګېدلی خو د قام او د دغې قام وطن خلکو سره دا لوبه روانه وه دی په هغې سر باندې شهادت کړی دی د قام خیرخواه وپېژندستی د قام د هغو خلکو سره ودرېږي چې کوم څوک په دې قام باندې هر څه ته تیاري موږ بیا هم د خپلې خاورې سره وعده کوو چې تر څو هم په موږ شرسا وي څو هم موږ ژوندي وو ستا د خاورې د دغې خپل وطن قدوس باندې قسم خورو د ده په عزت قسم خورو چې څوک هم د پښتونخوا وطن عزت ته په کابو سترګو ګوري مونږ هم نه برداشت کوو مونږ په ډاګه او په سره ورځ د هغې مخالفت کوو لاره یې نیسو دا زمونږ د خپلې خاورې سره وده ده زمونږ خاوره چې آباده وي زمونږ قام به آباد وي عارف قدیر کله هم بخونکی نه دی نه زمونږ تېر شهدا بخونکي دي زمونږ دا دومره لچک دا لچک نه دی دا زمونږ زور ښایي دنیا ته چې څومره زور دی یو سپین چې څومره هم ته لاندې بوزې بوزې زور ته کوې آخر چې کله زور ورختم شي هغه نه پس چې څومره تا زور ورکړی وي دومره په زور درپسې راپاسي ته خپل کوششونه وکړه دغه سپرینګ ته چې څومره لاندې بوزې ته څومره زور ورکوې دومره زور ورکړه هم په هغې نه هم په ډبل زور کې به ته تا پسې راپاسې په والله د دغې خاورې سره چې چا هم خیانت کړی دی چا هم غداري کړې ده چا هم په دغې خاوره زموږ پښتانه ونه قتل کړي دي دا مو وعده ده د خپلې خاورې سره چې یو به هم نه معاف کوو کله یې نه معاف کوو دا مو د قام نه وعده ده نوره خبره به بیا هم قام ته په مشترکه په مشوره سره موږ ځو تر هغې پورې اوس جنازه ده په جنازه کې په صفونه په ترتیب ودروئ چې څومره هم د ترتیب مظاهره وشي دومره دغه سپرینګ ته چې څومره لاندې بوزې ته څومره زور ورکوې دومره زور ورکړه هم په هغې نه هم په ډبل زور کې به ته تا پسې راپاسې په والله د دغې خاورې سره چې چا هم خیانت کړی دی چا هم غداري کړې ده چا هم په دغې خاوره زموږ پښتانه ونه قتل کړي دي دا مو وعده